د جناب نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام صفات په صحیح احادیث باندې ثابت دي، خصوصا ځان سره یاد ساته. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عادت دا بخاری مسلم کې روایت دی چې احسن الناس وجها په ټول انسانانو کې په اعتبار د مقصد ډېر ډولیو اخلاق کې خسته و قط د شو چې نډر انتهي او چته نډر انتهي ټیټ. دوی بخاری مسلم کې بل صفات راغلي دی چې کان فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم بستر باندې ود کېدلو نو هغه سرمن و او دنه به کې کجورو پاڼې وي د مالوچ په ځای استعمال شوی دی. درې بخاری مسلم کې بل صفات د ذکر کړی شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله درمن کړی شو نو استا په خپل ځامې د معوذتین دا چوف کړه او مسح عنه بيده به په غزه باندې لاس راخو. څلورم بل صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کان اشد حیاء من العذراء في خدرها. رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره حیا نه کوله کسان چې پیغله زنانه په هغه خپل پړونو کې خپل ځای اوسېدو کې حیا کوي. یو شی به شکل بد وګڼل نو د وخت کې صبر مخبره به علامه معلومه ده. پنځم یو امام بخاری مسلم یو بل صفات ذکر کړی دی چې کله به خوشاله شي د مخ په پړق وانه ته به دا ګمان کوله کده شپږمې یو ټوکړه دلته خودلې شوی ده. شپږم صفات دا دی چې زنانه به کله په مرتبه د هیڅ کې نه ویل غسر بالفعل جما نه کوله مګر کان یباشر نساءه فوق الاداره د لنګ د پاسه د خپل ضرورت پوره کولو. وهم صفات بخاری مسلم کې دا دی چې کان يعجبه التيمم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې طرف کار کول باندې ډېر څه خوشاله کېدو کڅپلې به استعمالول او وختې به ګمان زول او داس به کول بلکې په ټولو کارونه کې. اتم صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بخاری مسلم کې روایت دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ورم کول د باسي بیمانو مباشرت به مشترکو یعنی ناستا او هو صائم دا بروجدار خو په کدا د چې هغه ګوره په اعتبار د شهوت سره کنټرولر انسانو منګه به د شي نه یو. نه هم صفات دار چې جناب نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام یده خپل عادت دا و چې يحب العسل والحلوى. عسل شاد به خو ګڼل دغه شمه میز او کجوره حلوا نه مراد دغه حلوا نه رقم چې عرف کړه بلکې ابن کثیر لیکي چې النبیذ والتمر. لسم صفات دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د سفر نه راغی جمعه ته بلانو دوه رکعات موږ بلته وکي به وبکې کینې سملګری احوال بیمار پورچی وهره دا ټوله وشوه. یو لسم صفات دا چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام درمیانه قطوالاو د اوګو په مابین کې کولاواله او دا غری وختو باندې کې درې قول راغلي دی یو د غوګونو پورې او دویم د چټ پورې او دریم د اوګو پورې چې اکثره د اوګو پورې و. دولسم صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام وخته هغه ګورګوتم ډیر نه و د قشه د زړو زړاو غوندم نه و. دلسم صفات دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې په اول کې و د کېدو د شپې په اخر کې د قشه به قیام الليل اهتمام کو. څلورم صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې کله به مزدار الله د کې امه قټیم کې مز وختي کولو دا نه چې ګورو به. پنځم صفات دا چې کله به دا درمن کړي شنو د قشه معاوضتین به خپل بدن باندې چوف کړو. شپږم صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کله به خبره کوله تقریبا انا خبره به درې کړه تر ماعات کړه چې داخل قرباني پوي شي او چې کله به سلام په قوم چې سلام قرباني شو درې کړه اغلب حال نه ده. ولسم صفات دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم وخت کې جمع او وختي به ماسپکین منځ کوو چې کوم وخت وړه به ورو سوال کو. او اتلسم صفات دار کعب بن مالک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وته د سفرنا ناغه فرمایي چې کان رسول الله یخرج اذا خرج فی سفر نبوته الا یوم الخميس مگر د پنځه په ورځ باندې په دې کې ډېر برکات دي. نو نسب صفات دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په سورلې باندې نه سو چرته روانه ودا سورلې کې اراده به د پر منځ لرل نو کته بشه قبله په طرف باندې مخ واړول دا د عادت مبارکو. شلم صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې رحیم رفیق ډېر شفقت والو ډېر مهربانو. یوشتم صفات دا ارمزل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او داس کړي دي. دویشتم صفات دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ورکول سترګې به سرې شو आवाज به اوچت شو غصه به تیز شو تب دا ګمان کوي فوج تقریر کوي. دریشتم صفات دا چې کله بکوله داخل شونه ابتدا شروع به وکړه به مسواک باندې. څلورشتم صفات دا چې کله کله به بلکې اکثر وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نظر پر تر اسمان په طرف باندې وړاندې کې مشکات کې دروایت موجود دی قتل به. پنځشتم صفات دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قرأت کوو نو درمیانه حال کې وکاو چې آیت باندې متیره دو به تور مثال تسبیح به کې او سبحان الله به لیکن سوال تذکرہ به کې او سوال به کو تعوذ تذکرہ او تعوذ به نه ولو.
شپږشتم صفت دا چې کله یو کس مریض شي د په اهل کې نو هغه باندې معوذتین ویل، هغه به دم کړو چې دی باندې څوک دم کړي بس بل دم به نشي نه. وشتم صفت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بزي الله تعالی ار وخت یادو بیت الخلا به شکر نه او ته به وبارو ته غفرانه کې به څه کوي چې دا وخت ما به ذکر شو. اتهشتم صفت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نرم دل انسانو په معمولی خبره باندې زر خوشاله کېدو. نهوشتم صفت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داموز مختصر کوو خو لیکن تکمیل نشي نه چې دنګونه منګونه وي او ختم. درشم صفت دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سار منځو کې نمازګر پر خپل ځای بناستو د سار منځو چې وکړه تر دې پر شنور براوخته به بوچته دو. یو درشم صفت دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر کې به ټول نو ورسته لو تر څو پر هغه زویب ځان سره روان کی کله کله ځان سره مصلی باندې کینې دعا به ورته وخته. دو درشم صفت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رانجه لګول نو رانجه به طاق لګول استنجا به شکول اغم طاق استاد احمد کې روایت دی. درې درشم صفت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لچې هغه د مزیدار خوشبوئی دی به ورته تعجب کو اچول معنا دې سره مینا و. څلور درشم صفت دا دی اذا دعا لاحد بدا بنفسه چې کله به چاره دعا کول اول به ځان د خپل ځان د پاره وکړه. پنځه درشم صفت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې بهترین په جامو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لقمیص ابو داود ترمذی کې روایت دی. شپږ درشم دا اذا اراد الحاجه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورت پر کول نو لري بلاړو. او درشم صفت دا دی جناب نبی کریم علیه السلام خپل کړه دا ګیره په غزافرانو ګل ورسمن دی زیړه کړل. ابو داود نه صحیح روایت دی. اته درشم صفت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم غتمه د سپینو زروا او د قشم بری خلاص کې به استعمال ولا. نه درشم صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې او داس به د غسل ورسره نه کو ترمذی نه صحیح روایت دی. سلوکتم صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې او داس به په یو مد باندې کو غسل به د قشم په یو صحابه باندې کو ترمذی نسائی او ابو داود کې دا روایت دی دغه اندازه مخکې ذکر کړی شوی و. یو سلوکتم صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې هغه په خاندان کې ډېر شپې هم نشي تیر شوی دی پر لپسې چې ما خصن ډوډۍ به اهل نه مند کوله ډوډۍ به سوا وربشو. دو سلوکتم صفت دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پرنجه کو دا مخ مبارک به پټ کې پلاسه په جواب باندې आवाज به کته کی. درې سلوکتم دا چې ذکر زیات کولو خبره کمه کولې موږ به اوګد کولو خطبه وړه کوله او دا به بدن کړل چې کله د مسکینانو سره د قشه غریبانو سره په سفر باندې رواني یو حاجت پوره کی. څلور سره وختم صفات دا چې کله به یو شی په تور مثال لا پریشان کینو سبب ویله هو الله رب لا اشرک به شیئا هغه زما رب دې هیڅ سره شریک نه جوړوم. پنځه سره وختم صفات دا چې پیغمبر نه بچا دې هیڅ سوال نه کوم مگر هغه شی ورکو یا بچ پاتې کېدو. شپږ سره وختم صفات دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کله روانو پورا قدم یې خصوص او راکړی کنه کوله. و څل وختم صفات دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رحیم او رحم دل انسانو. اته سره وختم صفات دا چې هیڅ بدل نه ته مگر سره واده به وکړه دا قشنګ کې شی به سره راوي نه خو دې ورکی. نه سره وختم صفات دا محمد رسول الله خبره جدا جدا به اصله به پویدو. او پنځوسم صفات دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د کېدو مگر مسواک دغه به خوا کې و چې کله بل اوچت کړه شنو ایسه شروع په مسواک باندې وکړه. دا پنځوس صفاتونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره موږ ذکر کړی چې ترغیبا دا غسر نور موږ نه پیدا شو دا په عمل کې موږ راوړو.